تاسو چې کوم مثالونه ورکړل دا خو غټ خلک دي، ما خو څوک پیژنې هم نه. ماشاءالله ډېر زبردست سوال دی که بچې ستاسو عمر څومره دی؟ سر زما 12 کاله عمر دی. او تاسو چې کله د شپږو میاشتو وې نو تاسو منډه وهلې شوه؟ نه جی. او چې د شپږو میاشتو وې نو ګرځېدې شوې؟ نه جی. نو ګوره زما بچې چې کله تاسو د منډې وهلو جوګه شوې نو دې کې کم از کم 3-4 کاله ولګېدل، نو همدقه شانتې چې تاسو خپل ویژن دپاره پیسې پیدا کوئ نو دې کې به هم 3-4 کاله لګي. او بچې دا یو فطري عمل دی، د شپې ګورې ترقیانې نه کېږي. د یو ترقی او د کمال حاصلولو دپاره ډېره زیاته موده پکار وي. تاسو وګورئ که نه بچې مونږ چې د ام زړې وکرو نو 3-4 کاله هغه ته مونږ اوبه اچوو، ګوډ ورته کوو او د هغې سپری کوو وغیره. هغې نه پس څو کاله وروستو هغه میوه ونیسي او هغه هم شنه وي، بیا ورو هغه پخه شي او مونږ یې خورو. نو دقه شانتې ستاسو چې کوم ویژن دی نو د هغې به هم خصمانه کول پکار وي. څنګه چې بوټي ته مونږ اوبه اچو داسې د هغې ته به هم د هغې خوراک د هغې خصمانه به وي او د هغې نه پس به څو کاله لګي او ستاسو ویژن به انشاءالله حاصلیږي. دویم مثال بچې ګوره، کله چې یو ماشوم وي او هغه راوغورځېږي او د پاسېدو کوشش کوي نو د خلکو په ډېر زیات زړه خوږېږي، که نه چې پوخ سړی وي او راوغورځېږي او په خپله پاسېدی شي په هغه د خلکو ډېر زړه خوږېږي. په ماشوم ډېر زړه خوږېږي. نو ګوره بچې په دې ماشوم د خلکو زړه ولې خوږېږي؟ ماشوم سره د هر چا مینه ډېره وي. نو دغه شان تاسو ته خو ځان ماشوم ښکاري او خلکو ته ماشوم ښکاري، خو چې تاسو دونه غټ ویژن جوړ کړئ نو د خلکو به تاسو باندې زړه هم خوږېږي او تاسو سره به مینه هم وي چې دې ماشوم ته ګوره دونه غټ ویژن یې جوړ کړی دی نو هغوی به تاسو ضرور سپورټ کوي. سرمایه‌دار خلک به دې هم سپورټ کوي او ایکسپرټ خلک به دې هم سپورټ کوي او د دغې د برکته به انشاءالله العظیم ستاسو ویژن خامخا الله رب العزت برابروي او تاسو به د خپلې معاشرې او د ملک و قوم ضرور په ښه طریقې سره خدمت وکړی شئ. دویمه طریقه به چې دا ده چې تاسو د خپل ویژن فاینانشل ایکسپرټ سره شیر کړئ او هغې ته ووایئ چې دا زما پیشن دی او زه دا حاصلول غواړم، دې دپاره پیسې پکار دي. نو هغې به تاسو له فاینانشل ډیولپمنټ پلان جوړ کړي او چې تاسو په هغې باندې چلیږئ نو تاسو به پیسې ګټئ او خپل ویژن کې به استعمالوئ، پیسې به ګټئ او په خپل ویژن کې به استعمالوئ. نو څو کاله وروسته به تاسو انشاءالله د دې جوګه شئ چې خپل پیشن به بطور پروفیشن اختیار کړی شئ او لایف به پیشنیټ او با مقصده تیروئ. تاسو ته زه یو مثال در کومه، تاسو چې وړوکې وې تاسو ته به اختر کې پیسې میلاو شوې نو په هغې به د څیزونه اخیستل که نه؟ او جی. نو دقه شانتې بچې چې ماشوم ته پیسې میلاو شي نو هغه پې د خپل د شوق مطابق څیزونه اخلي. نو چې ستاسو غټ ویژن وي نو تاسو چې لږې ډېرې پیسې میلاویږي نو تاسو به د خپل پیشن باندې لګوئ او هغې کې به انشاءالله العظیم خلک ستاسو ترقي ګوري، خوشحالېږي به او تاسو به نور هم سپورټ کوي او په دې طریقې سره به انشاءالله العظیم تاسو د خپل پیشن او پروفیشن دپاره پیسې په اسانه پیدا کړی شئ. یو جهان مننه. لوی ستړی شي بچې. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.